څو لسیزې وړاندې چین یو وروسته پاته غریب او زراعتي هیواد و. کوم وخت چې به خلکو د چین نوم اورېده نو فکر ته به یې ارزان بیه توکي، ګڼ نفوسه هیواد او د اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخ خلک فکر ته راتلل. په 1988 کې د چین مشرتابه د اصلاحاتو او خلاصون پالیسي عملي کړه. د پالیسي شخصي ملکیت ته لاره هواروله، پانګوال یې جذب کړو او زراعت یې له دولتي سکتور څخه واړوه. دا د چین د اقتصادي پرمختګ لومړی قدم و. وروسته چین ځان د یو فابریکې په حیث باندې راڅرګند کړه. ارزانه کاري ځواک، ښې فابریکې او منظمې زیربناوې نړیوالو شرکتونو پام ځان ته راواړوه. له جامو نیولې تر ټکنالوژي توکو پورې ټول په چین کې تولیدېدل او نړیوالو بازارونو ته صادرېدل. خو چین یوازې پر تولیداتو بسنه ونه کړه. دا هیواد ورو ورو په ټکنالوژي کې هم مخته ولاړ. شرکتونه لکه هوای، علی بابا، ټینسنټ او نورو د چین نوی مخ جوړ کړ. په ټکنالوژي کې ژور تګ، مصنوعي ځیرکتیا او پرمختللو سړکونو په درلودلو سره چین دا ثابته کړه چې راتلونکي ته چمتو دی.美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上，同中方磋商，解决各自关切。د یو لار یو کمربند سړک چې د چین د نړیوال نفوس څرګندونه کوي چې د افریقا، اسیا او اروپا ځینې ښارونو سره شنلوي. په اقتصادي او سیاسي لحاظ چین نړیوال بازار ته داخلوي. نن چین له صفر څخه تر ځواکمن اقتصاد پورې اوږد او زغمناک مزل کړی دی. یوازې یو مثال یې کافي دی. په 2023 میلادي کال کې چین له نړۍ سره 3400 میلیارده ډالر صادرات تبادله کړي ول. یعنی هر ورځ یې میلیاردونه ډالر ارزښت توکي نړۍ ته استول. دا نه یوازې د تولید ځواک ښیي بلکې د نړیوال اقتصاد پر خوځښت یې مستقیم اغیز هم څرګندوي.